السلام علیکم دوستانو. په کابل او ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پاکستان پر ضد لاریون وسو. په کابل کې د پاکستان سفارت مخته یو شمیر اعتراض کوونکو په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور د اختطاف او په افغانستان کې دغه هیواد د لاسوهنې پر ضد لاریون وکړ. دغه اعتراض کوونکو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېده، نن یکشنبه د جولای 18 د چونګښ 28 کابل کې د پاکستان سفارت مخته راټول شوي وو او د پاکستان د یو شمیر مذهبي او سیاسي مشرانو عکسونو ته یې ور واچوي. له کندهار نه کابل ته یو تن راغلی اعتراض کوونکی محمد الله بابي امریکا غږ ته وویل چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور زورول کیږي. دا ټول افغانانو ته په سپکه کتل دي. دا مسله غندو او خپل غږ به نور هم لوړ کړو. راتلونکو ورځو کې به بیا هم دغه سفارت مخې ته اعتراض وکړو. بل تن اعتراض کوونکی فهیم کوهیدامني وایي د پاکستان حکومت د ټولو نړیوالو قانونو خلاف د افغانستان د سفیر کورنۍ امنیت نه دی نیولی. دا لومړی ځل نه دی. له دې مخکې هم اسلام آباد کې د افغانستان سفارت حریم باندې تیری شوی دی. ښاغلي کوهیدامني زیاته کړه د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه مو هم وغندله. له ملګرو ملتونو او نړیوالو ټولنې مو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاس لنډ کړي. د راپورټونو په بنسټ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ناڅرګندو کسانو د تیرو جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله لیخیل تښتولې وه او له څو ساعتونو وروسته یې برته پرېښې ده. یاد وزارت خبرپاڼه کې ویلي چې سلسله د تښتونکو کسانو له منګلو ژغورل شوې ده، خو د هغوی لخوا ربړول شوې وه او اوس مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر تیره ورځ هم ایثار کړی و. په دې اړه ورته اعتراض کړی دی. له بلې خوا د پاکستان حکومت ویلي دی چې صدر اعظم عمران خان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ته ویلي دی چې دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي. په دې اړه یو شمېر افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې سخت غبرګونونه ښودلي دي او د افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړي او د پاکستان سره د هر رقم ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړي. جمهور رئیس غني وایي افغان سفیر او ډیپلوماټان دې له اسلام آباد څخه کابل ته راوغوښتل سي. د ولسمشر ستر سلاکار وحید عمر وایي چې جمهور رئیس بهرنیو چارو وزارت ته هدایت وکړ چې ترڅو د پاکستان حکومت د افغانستان د سفیر د لور برمته کوونکي په جزا نه وي رسولي او په هغه هیواد کې د افغان سفیر او ډیپلوماټانو امنیت نه وي تضمین شوی، په اسلام آباد کې د افغان سفیر او ډیپلوماټان دې کابل ته راوغوښتل سي.